سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، ارزل کوشش کوم ستاسو پوښتنه راوالم. نن مې هم ستاسو د پوښتنه راخیستې او هغه دا ده چې اکثره ملګري دا وایي چې ما ته د وفي درس راغلی دی، ولې زه کار کوم، زه څنګه چالو کوم. ګورئ ملګرو، هر کله چې تاسو کار کوئ او تاسو د وفي درس راشي، نو تاسو وفي درس چې کوم دی هغه شنبه ته هم تاسو ویکند ته کولای شئ، شنبه ته کولای شئ. 15 ورځې تاسو کار کوئ او شنبه باندې تاسو خپل درس ویلی شئ. تاسو به خپل د کار کونډخه واخلئ، هغه به اوسئ وفي ته، وفي کې به ووایئ، نو هغه به ستاسو درس چې کوم دی هغه تاسو د شنبې په ورځ درکړي. هغه تاسو پورې تعلق لري. تاسو 2 ورځې هم کولی شئ، جمعه او شنبه هم کولی شئ. که تاسو کوم ځای کې کار کوئ هغوی تاسو سره مني. که چیرې نه مني، 3 ورځې هم تاسو کولی شئ که تاسو سره د کار والا مني، که کار والا مني. او که چیرې کار والا تاسو سره نه مني، تاسو 1 ورځ هم کولی شئ او هغه د شنبې ورځ ده. مطلب دا دی چې تاسو 15 ورځې کار کوئ او د شنبې په ورځ چې کوم دی تاسو به ټوله ورځ درس ویلی شئ. نو هیڅ وخت کې تاسو دغه درس مه مس کوئ. دغه درس د وفي درس چې کوم دی هغه ډېر ضروري دی. باید تاسو هغه ساعتونه درس ووایئ، زده کړه کې وکړئ. صرف وخت تیر باید نه کوئ، صرف ساعتونه تیر نه کوئ. اکثرا زه ملګري پیژنم چې هغه صرف هغه ساعتونه پوره کوي. نو تاسو دغه درس بالکل مه مس کوئ. ښه لار دا ده چې تاسو به خپله د کاري خپله کونډخه واخلئ، دا به وفي ته ورولئ، وفي ته به اوسئ. وفي کې به ووایئ چې زه غواړم د شنبې په ورځ، صرف د سمدي په ورځ زه کولی شم چې زه دغه درسونه واخلم، ځکه چې نور 15 ورځې زه کار کوم. دا مې د کار کونډخه ده. اکثرا ملګري، زه ډېر ملګري داسې پیژنم چې دوی د شنبې په ورځ چې کوم دی هغه خپل د وفي درس وایي او هغه خپل ساعتونه د پوره کوي او زده کړه هم کوي. نو تاسو هیڅ وخت کې دغه درس مه مس کوئ. زما تاسو ټول ته دا مشوره ده. اکثرا ملګرو دا پوښتنه کړې یا په ټیک ټاک کې داسې کمنټونه پرېښي که چیرې زه مس کړم، که چیرې زه ونه وایم. ګورئ، دغه درس ډېر زیات ضروري دی. تاسو هیڅ وخت کې دا مه وایئ چې زه دا درس ونه وایم یا یې مس کړم. ښه خبره دا ده، خپله کونډخه به اوسئ، وفي ته به ورلئ او هغه به ستاسو درس تاسو له صرف د شنبې په ورځ درکړي. ډېر اسانه خبره ده. نو دغه یې بهترینه لار ده، اسانه لار ده. مه درس مس کوئ او درس جاري وساتئ او کار هم ورسره وکړئ. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم. په مخه.